نن د ستر شاعر ګل پاچا الفت یو نثر مې راوړی، خدای وکړي چې زړه له کومې واورئ. د عنوان د ژوند د یوې چینې اوبه دي، څوک یې د زرو په جام کې څښي او څوک یې د خاورو په کنډولي کې. هغه چې نه دا لري نه هغه په لپه کې راخلي. په اوبو کې هیڅ فرق نشته، فرق په لوښو کې دی. د شاه او ګدا فرق په لوښو کېږي. د اوبو په خوند هغه څوک پوهیږي چې ډېر تږی وي. هغه لاروی چې له بیدیانه ستړی ستومانه راځي او تنده یې ډېره زیاته ده، دا اوبه ډېر خوند ورکوي. هغه دهقان چې په سره غرمه کې یوې کوي او خولې پرې راماتې دي، دا اوبه د هغه دپاره ډېر لوی نعمت دی. یو شپون چې له غره نه تږی راکوزېږي او په چینه باندې خولګ دي، د اوبو په خوند ډېر ښه پوهیږي. یو بل سړی چې یخ سوري ته په ارامه چوکۍ ناست دی، ښایسته سوراهي له څنګه ایښې د له اوبو نه خوند نشي اخیستی. هو د لارویو او شپنو تنده نه ده لیدلې، په سره او ټکنده غرمه کې لونه نه دي کړي، ځکه هغه تلوسه په ده کې نشي پیدا کېدی. چا چې لوږه او تنده نه ده لیدلې، هغه د خوړو او اوبو پوره خوند هم نه ده لیدلی او د ژوند په کیف نه دی پوه شوی. له توجه نه مو نړۍ